السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. نن زموږ د MS Word به مونږ یو ډېر انټرسټینګ یو ډېر زبردسته ټاپک کوو چې کوم ډېر زیات یوز کیږي او چې کوم دی ډېر زیات یوز دی. نو ټاپک طرف ته راځو، ټایم نه ضایع کوو او ډایرکټ ځو خپل مایکروسافټ ورډ ډاکومنټس اوپن کوو. د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ راشو او مایکروسافټ نیو ورډ ډاکومنټس باندې به کلیک وکړو. دې باندې چې مونږ څنګه کلیک وکړو نو مونږ ته به لکه د نور کله په شان داسې انټرفیس شو کیږي. بیا به مونږ راشو انسرټ مینیو ته. تیر کلاس کې مونږ په پیج باندې خبره کړې وه، کوم چې پیج کور و، بلینک پیج و او پیج بریک و. نو نن زموږ سره یو ډېر زبردسته ټاپک دی او هغه دی چې مونږ به ټیبل څنګه جوړو په MS Word کې. نو د هغه دپاره به چې کوم دی مونږ راځو او په دې ټیبل باندې به کلیک کوو. په دې چې مونږ څنګه کلیک وکړو نو مونږ سره به داسې انټرفیس شو کیږي چې په کوم کې مونږ ته بای ډیفالټ داسې راکړي وي کوم روز دي او کوم کالمز دي. نو دا زموږ سره بای ډیفالټ راکړي دي. په دې باندې زه کلیک هم نه کوم، خو بیا هم چې کوم دی دا زموږ سره شو کیږي هلته په سکرین باندې چې که تاسو چېرته په دې باندې کلیک وکړئ نو دا به ستاسو سره داسې یو ټیبل ډرا کیږي په سکرین باندې. ته غواړې چې زه د 2 روز او د 10 کالم والا ټیبل جوړ کړم نو په دې باندې به کلیک وکړې. که نه ته غواړې چې زه د 3 روز والا او د 8 کالمز والا چې څنګه ستا خوښ وي هغه شان ته جوړولی شي. که دا کار مونږ مینولی کوو او یو روز او یو کالم چې کوم دی راخلو بیا بل داسې ځو نو هغه مونږ ته ډېر زیات مشکل کیږي. نو مونږ به اوس چې کوم دی د 10 روز د 10 کالم او د 8 روز والا چې کوم یو ټیبل دی هغه به مونږ کریټ کوو. نو دا مونږ چې کوم دی یو ټیبل کریټ کو چې په کوم کې زموږ سره 10 کالمز دي او 8 روز دي. بیا راځو دا زموږ سره انسرټ ټیبل صحیح شو. نو دا زموږ سره چې کوم دی آلریډي یو ټیبل مونږ کریټ کړی دی. بیا که تاسو ته ښکاري نو دا زموږ سره هیډر روز دي. نو په دې باندې چې کله مونږ کلیک وکړو نو زموږ سره د هیډرز دپاره چې کوم دا فسټ رو ده د دپاره به یو سپیشل ډیزاین زموږ سره دلته شو کیږي. صحیح، دا زموږ سره یو سپیشل ډیزاین به د دې دپاره شو کیږي. بیا که مونږ په ټوټل باندې کلیک وکړو نو ټوټل دپاره به یو ځان له خپل سټایل چې کوم دی خپل سټایل ډیزاین شو کیږي. بیا دغه شان د بینډډ روز چې کوم دي د هغو دپاره به یو خپل، بیا دغه شان د کالمز دپاره چې کوم دی هم دغه طریقه کار دی. بیا که مونږه د ټیبل سټایلز ته وګورو کوم چې زموږ سره دلته ټیبل سټایلز دي، که دې ته وګورو نو مونږ له بای ډیفالټ څه ډیزاینز راکړي دي چې که تاسو دا خپل ټیبل داسې جوړول غواړئ یا داسې جوړول غواړئ یا داسې جوړول غواړئ یا داسې مختلف قسمه ټیبلز چې کوم دی مونږ ته بای ډیفالټ راکړي دي. نو چې څنګه هم ستاسو خوښ وي نو هغه تاسو جوړولی شئ په هغه طریقه باندې. بیا چې کوم دی دې نه تاسو موډیفای کولی شئ کوم سټایل چې تاسو کلیک کوئ او هغه چې کوم دی بیا موډیفای کولی شئ، بیا واپس کلیر کولی هم شئ
که غواړئ چې دغه زموږ نه وي خوښ نو تاسو د واپس د دې نه کلیر کولی شئ. بیا د هغه نه پس چې کوم دی زموږ سره راځي نیو ټیبل سټایل. د دې نه چې کوم دی موږ یو نیو ټیبل سټایل کریټ کولی شو. نو زه به په الحال په دې باندې کلیک وکم نو دا به زموږ سره داسې شو کېږي. بیا د هغه نه پس راځي شیډینګ. شیډینګ څنګه چې په تیرو کلاسونو کې مونږه د لیکلو له شیډینګ ورکړی و دغه شان به دلته چې کوم دی یو سله مونږ ورکولی شو، یا که مونږ غواړو چې مونږ ډیرو له په یو ځل ورکړو هغو له هم شو ورکولی چې څومره ستاسو خوښ وي. زه غواړم چې زه د یو له بدل شیډ ورکړمه. دې له چې کوم دی بیا بدل ورکړم نو زموږ سره به ډېر انټرسټینګ ښکاري او ډېر زبردسته ټیبل به زموږ سره چې کوم دی جوړیږي. دغه شان مختلف کلرز چې کوم دی تاسو یوز کولی شئ په دې کې چې څنګه ستاسو خوښ وي هغه شان تاسو یوز کولی شئ. نو دا به زموږ سره ډېر اټریکټیو او ډېر زبردسته ښکاري. بیا زموږ سره د هغې نه پس راځي بارډرز. بارډرز چې څنګه به مونږه هلته یو پیراګراف له بارډرز ورکول دغه شان به چې کوم دی اوس دلته تاسو ټول دغه له چې کوم دی ورکولی شئ، ټول ټیبل له چې کوم دی بارډرز ورکولی شئ. که تاسو باټم بارډر ورکوئ، که تاسو ټاپ بارډر ورکوئ، لیفت رایټ یا نه ورکوئ، آل بارډر ورکوئ، آوټ ساید ان ساید چې څنګه هم ستاسو خوښ وي هغه تاسو ورکولی شئ. نو دا زموږ سره د بارډر بیا ته غواړي چې زه نه ورکوم نو د نو بارډر باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو سره چې کوم بارډرز دي څومره ایریا تاسو سلیکټ کړي هغه به چې کوم دی ستاسو سره بارډر به تلرې شي. بیا زموږ سره لاین سټایل چې کوم ته غواړي چې زه داسې بارډر ورکړم څنګه هم ستا په دې کې خوښیږي یا داسې نور چې څنګه ته بارډر ورکول غواړې هغه شان ته ورکولی شي. دا د دې بارډر سټایل دی. بیا د دې نه چې کوم دی دا څومره که مطلب موټایي څومره وي د دې کوم بارډر چې ته ورکې صحیح د دې هغه موټایي چې کوم ده د دې نه سیوا کېږي او کمیږي. څومره ستا خوښ وي هغومره ته ورکولی شي. بیا زموږ سره چې کوم دی پین کلر راځي. نو پین کلر له وروستو راځو اول راځو یو چې کوم دی مونږه دلته بای ډیفالټ چې مونږ له کوم راکړی چې مونږه 100 روز او 100 کالمز والا ټیبل کریټ کول غواړو هغه کولی شو. بل مونږ له دلته ډرا ټیبل والا چې کوم اپشن راکړی دی نو د دې نه چې کوم دی مونږه مینولی یو ټیبل کریټ کولی شو. هغه به څنګه کریټ کړو د هغه دپاره به مونږ په دې کلیک وکړو. په دې چې مونږ څنګه کلیک وکړو نو که تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو دا کم کرسر چې دی د دې نه یو پین جوړ شو. نو بیا چې دا مونږ په غواړو چې زه په دې ځای کې یو رو کریټ کړم نو دا به زه څومره هم زما ضرورت وي په هغه ځای پورې به زه دا کرسر بوځم دا پین به بوځم او هلته به چې کوم دی زه دا کلیک پرېږدم. بیا که زه غواړم چې زه بله رو دلته د دې سره نږدې کریټ کړم نو بلکل زه بله هم شم کریټ کولی. او دغه شان چې څومره ستا خوښ وي هغه کولی شي. بیا په دې کې ته کالم هم شي کولی چې په څومره فاصله کې ته کول غواړې. دا مینولی تاسو شی کولی. بیا زموږ سره د پین والا پین کلر چې کوم اپشن دی دا به مونږ چې کوم دی د څه دپاره یوز کوو. نو که تاسو دې ته وګورئ نو دا چې کوم
پوروز او دغه شان څه کالم ما کریټ کړل نو د دې کلر چې کوم دی دا یلو دی. نو زه غواړم چې زه اوس په بل کلر کې چې کوم دی دغه شان یو ټیبل کریټ کړم. ما ریډ سلیکټ کو نو چې زه دا څنګه پرېږدم نو دغه شان به دا زموږ سره ریډ کلر کې یو ټیبل کریټ کیږي. د دې دا سایز به زه لږ سیوا کړم چې تاسو ته صحیح په نظر راځي. بارډر سایز ما د دې لږ سیوا کو نو دا به تاسو ته اوس ښه په نظر راځي. دغه شان چې څومره ستاسو خوښ وي د دې دا کلر چینج کولی شئ په مختلف قسم باندې جوړولی شئ چې ستاسو سره چې کوم دی څومره ټایم وي څومره ټایم ورکوئ هغومره به تاسو مزیدار جوړوئ. مینولي تاسو جوړولی شئ د خپل ریکوایر مطابق تاسو دا جوړولی شئ. که تاسو وغواړئ هغه شان تاسو جوړولی شئ. نو زه به دلته یو بل ګرین کلر کې یو رو ډرا کړم. بیا به دې له کالم ورکړم چې تاسو ښه پوهه شئ. نو چې څومره تاسو څنګه غواړئ څومره فاصله ورکوئ هغومره تاسو مینولي دا کولی شئ. د تاسو دغه شان کولی شئ چې څنګه تاسو خوښ وي هغه شان تاسو کولی شئ څنګه تاسو ته ښه ښکاري. بیا زموږ سره راځي اریزر. اریزر لکه چې څنګه به چې کوم دی موږ په کافي کې لیکل وکړو او بیا موږ په ربړ باندې ورانو همدغه شان کار د اریزر دی. اوس دا موږ یو ټیبل ډرا کړی دی موږ غواړو چې دا موږ واپس ختم کړو. نو د دې نه به چې کوم دی دا یو سیل مونږ ختمو. دا به مونږ مینولي کوو دغه شان او که نه تاسو داسې نه کوئ غواړئ چې زه دا داسې شارټکټ نه ختم کوم نو کنټرول زیډ باندې به کلیک وکئ. دا به ستاسو سره واپس خپل پوزیشن ته راشي چې څنګه مخکې پوزیشن کې و. نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو وه او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ او یو کمنټ چې کوم دی دا زړه نه وکئ زما دپاره وکئ زما د محنت دپاره وکئ ځکه چې زما کوشش دا وي چې زه ستاسو دپاره دغه شان خوندورې ویډیوګانې جوړې کړم ستاسو د پوهې دپاره جوړې کړم چې تاسو ته فایده ورسوي. پښتانه چې کوم دی د دې نه فایده حاصله کړي پښتانه سټوډنټان د دې نه فایده حاصله کړي. زیاتره پکې چې کوم دی داسې ټیچرز هم شته دی چې د هغو دې ته ضرورت دی ډېر زیات خو هغه په دې پوهېږي نه. تھینک یو والسلام.